ځینې رسنیو راپور ورکړی چې تېرې شپې د پاکستان پوځي رژیم د پوځي الوتکو د افغانستان هوایي حریم نقص کړی دی. بل پلو ایراني رسنۍ وایي د امریکا او اسرائیلو له لوري د بریدونو په دوام کې د اصفهان د ګاز ادارې ودانۍ او د ګاز یو مرکز په نښه شوی چې له امله یې تاسیساتو او نږدې کورونو ته زیان اوښتی دی. همداراز راپورونه ښایي چې د خرمشهر د برېښناکوټ د ګاز نلکه هم تر برید لاندې راغلې ده. د دغو بریدونو په اړه داسې مهال راپورونه خپریږي چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر ډانالډ ټرمپ ویل چې د جګړې وزیر ته پر ایران د بریدونو د درولو امر ترسره کړی دی. مهمې پوښتنې دلته دا دی چې افغانستان او پاکستان به کله یو دایمي اوربند ته رسیږي؟ پاکستان ولې له اوربند ټینګېدو وروسته هم اوربند نقص کوي؟ هممهاله امریکا ولې په خپله خبر نه ودرېږي او پر ایران باندې بریدونه ترسره کوي؟ عزتمندو لیدونکو انعکاس ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو ارشد شنونکی بلال فاطمي صاحب. زه کوربه یوسف خان لاله یم. فاطمي صاحب ستړی مه شئ، وخت هم په خیر، خپرونې ته په خیر راغلی. فاطمي صاحب داسې مهال چې اوربند د دواړو لورو لخوا ټینګ شوی و، د کابل او اسلام آباد پاکستان یو ځل بیا هڅه کړې چې دغه اوربند نقص کړي، ولې پاکستان په خپله خبر باندې نه ودرېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته لاله صاحب او ستاسو قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو ته. د پاکستان په ظاهر ته وایي، مګر په اصولو او په قواعدو کې نه د اسلامي قواعدو سره د مطابقت لري رفتار کوي او نه د نړیوالو قوانینو سره رفتار کوي. په خویو په خواص کې دا د اسرائیل ته ډیر نږدې دی او اسرائیل هم د خپل د اهدافو ته رسیدلو لپاره ټول بشري، انساني او نړیوال قوانین د خپو تر لاندې کوي او هغه په دې ډاډه دی چې دغه شاته داسې یو قدرت شته دی چې په شا یې ډبوي. پاکستان هم اوس دا احساس کوي چې زه هر څه وکم چون امریکا اوس فعلا په دې جنګ کې ماته ضرورت لري، په دې اساس زما مخه څوک نشي نیولی. تاسو ګورئ چې د یو خانه ملکونه رامنځته کوي د صلح لپاره، د مذاکراتو لپاره، عربستان سعودي ته زنګ وهي، قطر ته زنګ وهي، ترکیې ته زنګ وهي، په مجرد چې هغوی خبره کړي او تجاوز، یعنې یو خانه دا ښیي چې زه اوربند کوم، که زه حمله کوم، زه حمله کوم، ځان غواړي قایل شي. نقطه دا ده چې موږ تیل نه لرو چې د دوی مخه ونیسو. که موږ د نو بیا دوی دا زور نشو کولی. اوس الحمدلله پر وړمه ورځ هندوستان دا اعلان وکړ چې د طیاره شکن میزایلونه افغانستان ته ورکړي او پس له دې د پاکستان طیارې به تجاوز نشي کولی، چې په دې باندې پاکستان احتجاج وکړ او ویل چې دا علنا د هندوستان اعلان د جنگ دی. پاکستان ورکړل، ولې میزایل یې ورکړل؟ پرېښی به چې به زما طیارې به به بمباردول، 400 ځوانان به شهیدانول او کابل ورانوو او زما هژموني. یعنی دا دومره احمقانه خبره ده چې ته په افغانستان ته ولې میزایل ورکړې؟ هندوستان ایراني کې زه د بل ځای نه اخلم، بل ځای نه اخلم، خو زه یو من حیث یو مملکت دا حق لرم چې زه میزایل واخلم. اوس چې دغه میزایلونه راغلي دي، زما هیله دا ده چې د دې نه کار واخیستل شي او د پاکستان جهازونه چې تر کابله، تر لوګره او اوس ویل کېږي چې په دې تر مزار شریفه پورې هلته تللي دي او هلته بعضې سیمې بمبارد کړي دي. نو خبره دا ده چې دوی دا ښکاره کوي چې د افغانستان هر سیمه زموږ د کنټرول کې ده او موږ ورتللی شو. اسلامي امارت هم باید دا ثابته کړي چې دغه میزایلونه راغلي دوی کم یو 3 جهاز بیا کته جهاز والوته پاکستان 400 وایي. پاکستان نور جهاز نه الوزي ځکه چې پاکستان اقتصادي لحاظ نه ډیر ماتیدونکی مملکت دی. دا طیارې ډیره قیمته دي، هر یوې د 50-60 میلیونه ډالر، بعضې طیارې تر 100 میلیونه ډالر ارزښت لري. نو په دې اساس باندې د دې دا طیارې کله وهل کېږي نو پاکستان نور دا جوړ. او کله چې د فضا د خوا نه تاسو پاکستان مات که، د ځمکې د خوا نه پاکستان نشي راتللی، د ځمکې د خوا نه الحمدلله افغانان. یعنې تاسو وایئ فاطمي صاحب چې راتلونکو ورځو کې به د پاکستان پوځي الوتکې په نښه کېږي او هغه به څه ورسره کېږي لکه د مې په میاشت کې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ ترسره شول؟ وبخښئ، پوښتنه هم د سره کوي ځکه چې قطع شوه. یعنې په راتلونکو ورځو کې به د پاکستان پوځي الوتکې په نښه کېږي فاطمي صاحب؟ نو د پاکستان جهازونه به وهل کېږي او چې کله جهاز الوتکې وهل کېږي نو دا به راپرځول کېږي انشاءالله او بیا پاکستان دا جرأت نه کوي چې په تاسو باندې راشي.
راتلونکې ورځې تاسو څنګه وینئ فاطمې صاحب؟ فکر کوئ چې یو ځل بیا به په هغو شکل باندې چې پروژه میاشت کې وي یا د اختر څخه تر مخ وي دغه درګیرۍ یا دغه شخړې به نور هم شدت پیدا کوي که نه بل کوم هیواد به منځګړیتوب کوي؟ چین هم د داسې هڅو خبر ورکړی و، د ایران نوي مذهبي مشر هم ورته څرګندونې کړې وې. زما نظر دا دی چې جنگ به شدت پیدا کوي، پاکستان به خپل بریدونه زیاتوي، افغانستان به همچنان خپل د دفاع لپاره به اقدامات کوي او چنان په همدې خبره باندې د پاکستان نه ناراضه دي چې هغې وایي موږ پاکستان ته وویلې چې په روژه کې او بیا په اختر کې دې بریدونه وکړل. چین د هغې مخالفت کړی او چې پاکستان ته یې ویلي چې تاسو دا مه کوئ، په دې وخت کې دا بریدونه مه کوئ او د مذاکراتو ته لاړ شئ. چینایان دا وایي چې پاکستان زموږ خبرې ته اعتنا نه ده کړې، په دې بابت هغې لږ زره غوسه دي. زما نظر دا دی که چین وي او که روسیه او که هر مملکت بل وي که نه حل کیږي، زما په نظر دا ادامه پیدا کوي. لکه څنګه اوس چې دوی ملکونه منځته کوي یو اوربند کیږي، اسلامي امارت هغه اوربند ته احترام وکړه. اوله ورځ د اختر، دویمه ورځ، دریمه ورځ. اوله ورځ هم دوی زموږ کونړ بمبارد کړ، دویمه ورځ هم نورستان درته بمبارد کړ، بیا یې درته ننګرهار بمبارد کړ. بنان دوی هم په روژه کې بمبارد ادامه درلودله، هم په اختر کې بمبارد ادامه درلودله. نو دوی په هر حالت کې که تاسو سوله ورسره وکئ، دوی تاسو سره دا بمبارد ته ادامه ورکوي. او حتی اوس دوی دا پروپاګند کړی دی چې کامدیش ولسوالۍ د افغانستان چې ده د پاکستان په کنټرول کې ده او پاکستان هلته خپل دغه کوي او لارې بندي کړي دي. یعنې په دې رقم سره اوس دوی دا ادعا کوي چې ممکن نورستان یو څو موده پس سره د قطع کې دا یو پروپاګند چې دوی کوي، کلیپونه ورته جوړ کړي دي، میډیا کې نشرایي، خلک هغه اوري او دا باید حکومت د په مقابل کې بیرته ځواب هم وایي، دا باید ردم کړي. او بل دا د حکومت باید په هغې ولسوالیګانو کې خپل موجودیت وښیي چې دا د موږ دا کامدیش ولسوالۍ ده، موږ په دغه تاریخ په دې ساعت کې د پاکستان دا پروپاګند غلط دی، ځکه چې د افغانانو په خولې باندې کلیپونه جوړ کړي دي او هغې وایي چې د نورستان روابط د مرکز سره قطع شوي دي، خوراکي مواد نه راځي، خلک د ولږې سره مخ دي، شفخانې او دې ته تګ نشي کولی او دا سیمه پاکستان نیولې ده. نو که چېرته دا خبره دولت رد نه کړي، یعنې حکومت د مرکزي د افغانستان رد نه کړي، دښمن د دې نه استفاده کوي او دا ظاهروي چې هغه کوم ادعا دوی کوله چې موږ د افغانستان 10 کیلومتره یا 50 کیلومتره دننه ننوتي سو موږ دا منطقي نیولي او بفر زون جوړو، بیا دا خبره ثابتېږي. د ده لپاره نظام ته دا پکار ده چې د ځواب ورته ورکړي او خپل موجودیت هلته ثابت کړي او دی کې. زه په خپله هم په دې متیقن یم چې دا کلیپونه به دی د AI په ذریعه جوړ کړي، اصلي به نه وي، ساختګي به وي او د پروپاګند لپاره ترې استفاده کوي، ځکه میډیا ده، ټول خلک یې ګوري، سوشل میډیا ده، هر څوک یې ګوري او په مجرد د لیدلو د دې یو تاثیر اچوي، ځکه چې ټول خلک خو نورستان ته نشي. تاسو معلومه ده نورستان یو کوهستاني سیمه ده، صعب العبور سیمه ده او په ژمي کې تګ ورته اسان هم نه دی. نو د ده لپاره هلته د پروپاګند اسانه کار کوي، ځکه معلومات هم په اسانه نه اخیستل کېږي، ارتباطات هم ورسره په اسانه نشته. فاطمې صاحب تاسو د بفر زون یادونه وکړه، په ټوله کې بفر زون یعنې څه؟ بفر زون معنا دا ده چې هغه ساحه چې یو غیر قانوني بفر زونونه دي، یو قانوني بفر زونونه دي. قانوني بفر زونونه هغه دي چې د نړیوالو قوانینو تر لاندې د شورای امنیت په مشورې سره، په احکامو سره په ځینو ملکونو کې دا وضع کیږي. لکه په موږ تاسو وکتل په یوګوسلاویا کې، په چکسلواکیا کې کله چې هلته جنګ و، نو ملګرو ملتونو بفرزونونه جوړ کړي چې دغه فضا کې دغه مملکت طیارې پرواز نشي کولی. یا کله چې په عراق باندې امریکا حمله کوله، بفرزون جوړ کړ چې دغه فضا کې د عراق په طیاره پرواز نشي کولی. او کله دا بفرزون چې جوړیږي طیارې پرواز نشي کولی، هغه منطقې د امن په منطقو په حساب باندې راځي. که چېرته د طیاره د مملکت، یعنې فرضاً عراق خپل په خاوره کې بفرزونونه ورته جوړ شوي وو، خپل په خاوره کې اجازه نه درلوده طیاره د یو سیمې نه بل سیمې ته لاړ شي، که تلله امریکایانو وهله، ځکه ورته یې ویلې تا د بفرزون نه تجاوز کړی دی. اوس هماغه پالیسي پاکستان دا کوي چې زه دلته یو بفرزون جوړوم، یو ساحه جوړوم چې هم به فضایي د محفوظ هم د ځمکې د خوا نه او د دې نه امریکایانو هم د هغې بفرزون نه غلطه استفاده کوله، هلته خپل قوای په دننه راننه ایستله، ساحه یې نیوله. پاکستان هم دا ادعا لري
چې موږ به یو بفر زون جوړو په سر تا سره د ډریورن کرخه کې، دا به د 10 نه تر 100 کیلومتره 100 کیلومتره معنا خدا د ټول ننګرهار ولایت به دی ونیسي تر ډرونټې پورې چې دی بیا د 100 کیلومتره شي. نو دا معنا د دې د چې نیم افغانستان نیول دي. دی وی دا به نیول کیږي، دا ساحه دا به بفر زونی او په مرور د وخت او زمان سره دغه بفر زون به بیا د پاکستان د خاورې حصہ ګرځيږي. یعنی اوس چې څومره قبایل هغه د پاکستان په حصہ کې دي، مونږ وایو چې زمونږ خاوره ده. پاکستان وایي چې دا خو هیر کوي، زه ستا په خاوره کې بفر زون جوړوم، ستا خاوره کې زه یو نوې ساحه کوم، نوې نقشه جوړوم او دا خاورم زه خپل په حصہ کې اخلم. نو دا یو داسې یو خبره د خیالونو خوبونه دي چې پاکستاني ګوري. زه فکر نکوم چې دا قدرت او دا صلاحیت ولري. دا کار امریکا و نشو کولای، دا کار روس و نشو کولای، پاکستان 100 کالو کې نشي کولای. ان شاء الله په خلی به داسې څوک وخوري چې په خپل به پنجاب ته تختی. د هم دا اوس په خیبر پختونخوا کې تاسو وکتل د اختر په ورځو کې مجاهدین را کوز شوي وو، خارونه ته را کوز شول، په لوی شهرګانو سرکونو ته را کوز شول، د خلکو نه پښتنې کولې، ګرځېدل، امنیت لاس کې نیولو. نو پاکستان خپل دننه الته چې کوم خاوره اوس فعلا د کنټرول کې ده، د هغې کنټرول نشي ساتلی. افغانستان کې بفر زون جوړول که موږ وغواړو موږ هغه بفر زون جوړولی شو، ځکه زموږ مجاهدین ډېر زر ساحه نیسي خو بیرته ورته پرېږدي. موږ به دا ساحې چې ونیسو پرې نږدو. که موږ بفر زون جوړ کړو، همدا اوس په بلوچستان کې ډیره ساحه مجاهدین نیولې ده، نیسي الته د حکومت خو زمونږ د پاکستان په بفر زون کې یو فرق هغه دا دی چې موږ دافع هوا نه لرو. آقای فاطمی میخوایم که به یک بحث دیگر اشاره کنم، بحث ایران و اسرائیل و امریکا. در کل به نظر می رسد که ترامپ عقب نشینی کرده از موضع خود و وقتی که داده بود به خاطر خلاص کردن تنگه هرمز از او عقب نشینی کرده. شما فعلا وضعیت را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا ایران میبره یا نه امریکا و اسرائیل؟ خب این عقب نشینی تاکتیکی است، این حقیقی نیست. این یک سراب است که دوباره اینا جور کردن، میخوان با ایران یک بار دیگه در دام بیندازن، او را متوجه ازی کنن که این صحبت ها صورت میگیره و ما با ایران در حال مذاکرات هستیم. و به حساب وزارت جنگ خود امر کرده به وزارت دفاعش که تا 5 روز بالای جایی که اینا گفته بودن حمله کنن او را متوقف کنن و داره صحبت ها. و پاکستان هم شما دیدین که به جای خیز کار شروع کرد که آتش بس بین امریکا و ایران ما کردیم. یعنی کار را که نکرده کردیتش میگیره، کاری که نشده او را کردیتش میگیره. امریکا اعلان کرد که ما با ایران صحبت کردیم و به یک نتیجه رسیدیم و ما حملات خود متوقف میکنیم و صحبت ها با پیش میره. اینجا پاکستان دیسی کردیت گرفتن شروع کرد. تمام چینل های پاکستان چیز کرد که این پاکستان یک قدرت بزرگ دنیا است و هیچ کشور اسلامی ده. امریکا سابقا هم دروغ گفته، کرده و حمله کرده و عالم میخواه که ما را از عملات خود متوقف کنه، ما را در این جنگ نگاه کنه. و چون امریکا فعلا امو اسلحه‌ای را که نیاز داره که بالای ایران حمله کنه و اسلحه در دستش نیست، چرا که بر شما معلوم است به تاریخ 21 مارس کشتی که اکمالات امریکا را میکرد که دو 30,000 میزایل بود، کشتی به نام رابرت ای پیرس، او را با تاریخ 21 مارس ایران زد که در او محموله 58 میلیارد دلاری بود و کل گیر ایران از بین برد. و کشتی دومی که امیر رقم محموله را داره که تا اینجا را بیاره و ضرورت دفاعی امریکا را پوره کنه، او 3 هفته دور است. اینال امریکا اسلحه نداره، از این خاطر که ایران نفهمه، ایران سرگرم مذاکرات و گپا میکنه. مثلا تو عمله نه، ما قبل از اینکه 48 ساعت التیماتوم از اینا پوره شوه، ما در تلویزیونای دیگه گفته بودم که از من سوال شد که 48 ساعت بعد چی میشه؟ من گفتم هیچ چیز نمیشه. گفت چرا؟ من گفتم دلیلش است که امریکا اسلحه نداره که حمله کنه. و شما دیدین که گپ ما حقیقت شد، حمله نکرد امریکا از خاطر که اسلحه نداره. عالم که وقفه را گرفته وقتی تاکتیکی است، اسلحه نداره. ایران وقتی او را رد کرد، حتی یکی از اکادمیسیانای ایرانی به نام محمد حسین باقری، رئیس اکادمی علامه اقبال در تهران، دیشب در یک برنامه های در چینل پاکستان که ما خودم شنیدم، او گفت که ما در این مورد با عباس عراقچی در وزارت خارجه، با محمد باقر قالیباف در شورای عالی و همچنان وزارت دفاع تماس گرفتم که آیا در بین شما و امریکا در عقب دروازه های بسته کدام پروگرام روان است. گفت که نه، اصلا دروغ است،
هیچی نداره. یعنی با پاکستانی دم برنامه رو بری برشان گفت که کردیت بی جای نگیرین. گپ زده نشده شما چطور میاین قرتک میزنن و خیزک میزنن که ما این کار کردیم، بی جای کردیت برای خود میگیرن. یک کردیتی که اصلا وجود نداره، شرم و حیا ندارن، در دیپلماسی دروغ میگن، در دین دروغ میگن، در جنگ دروغ میگن، در تعهد خود استاده نمیشن. یعنی همچی یک مملکت بی شرم و بی حیایی که در پالی ماست. یعنی ما را انسان میشرمه که با همچون کشور همسایه باشه. اینا ادعا میکنن که کار ما کردیم، ایران ادعا کرد که ما اصلا این قبول نکردیم، این رد کردیم. بنان آتش بسی در بین ما وجود نداره و ما با عملیات خود ادامه میتیم. بنان این جنگ دوام پیدا میکنه. شما پاسخ جمهوری اسلامی را در کل چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا کافی بوده است؟ آیا واقعیت دیگر هم سلاح‌های هستند که تا بال روی صحنه نآمدن و باقی ماندن و جمهوری اسلامی او را به کدام روز دیگر نگاه کرده؟ کاملا دقیقا تمام استراتژیست های دفاعی دنیا که من چقدر زیاد شما اکثرا مشنوم، اونایی به همین نظر هستن که ایران هنوز 20% یا 30% اسلحه خودم استفاده نکرده و 70% دیگهش دست نخورده است. بنان ایران آیسته آیسته من یکی از اینمی محمد حسین باقری دیشب در صحبتهای خود میگفت که ما در روز نهایتا در بین 3 الی 10 میزایل استفاده میکنیم و این 10 میزایل ما به جای خود میخوره، هدف خود میزنه. ما نیاز به هزاران میزایل نداریم که استفاده کنیم و ذخایر ما به هزاران میزایل داره. اگر ما با همین منوال پیش بریم ما به سالها هم ادامه داده میتونیم میجنگه، در حالی که دشمن ما در مقابل ما در 5 روز 800 پترایت مصرف کرده، در 5 روز 300 تات مصرف کرده، میزایلایش اختتام پیدا کرده، دافع سیستم هواییش از بین رفته، قدرتی که به او رقم غرفش میکرد او را نداره، گنبت آهنینش از بین رفته، دیوید سلینگ دفاع هوایی دیگهش که از خط دومش او از بین رفته. راکت های ما سابق اگر 10 دانه میرفت 2 دانه به هدف میخورد، 8 دانه رو جلوش میگرفتن. حالا ما 3 دانه روان میکنیم، هر 3 به هدف میخوره. معنیش است که فضای اسرائیل باز شده. وقتی که فضا باز شده ایران دست بالا داره فعلا و در این زمان ایران باید به این سازشات بازی نخوره. پاکستان یک منافق مطلق است. پاکستان گپش ایران باید گوش نده. نه پاکستان دوستش است، نه مصر دوستش است، نه ترکیه. هر سیش میگه که ما میانجیگری میکنیم. ایران باید به اینا گوش نده. ایران باید به کار خود ادامه بده. دور اول جنگ هم که ایران خودش حاله میگه که کاش ما ادامه میدادیم. در دور اول جنگ در ماه جون 2025 اینا اسرائیل شکست داده بودن، اما امریکا و کشورهای همسایه آمد و اینا را قائل کرد و در قطر و در عمان مسئله صلح شد و امروز ایران به او پشیمان است که ما اسرائیل او دفعه زده بودیم. اگر ما او چانس برش نمیدادیم و اینا دوباره خود قوی نمیکردن، آل بالای ما دوباره حمله کردن نمیتونستن. اینا آتش بس کردن، خود قوی ساختن. عالم این موقعی را که میپالن که آتش بس اعلان میکنن و صحبت میکنن، این برای اکمالات نظامی خود میکنه امریکا، نه برای واقعیت ازی. ببینین نگه دیگران براتون بزنم. از یک طرف اونجا میگه که ما مصالحه میکنیم، ما صحبت میکنیم، از طرف دیگه قوای 45,000 نفری امریکا که در ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی است در حدود 30,000 از او متحرک کرده به طرف تنگه هرمز. معنیش چی است؟ که خو اگر تو صلح میخوایی قوا را خیر چرا میاری؟ قوا را از همین خاطر یعنی صلح را میکنه که او قوا در مدت 7 الی 10 روز اینجا میرسه. این 7 الی 10 روز باید امریکا خود نگاه کنه. وقتی که او قوا در اینجا رسید دوباره اعلان جنگ میکنه و حتی میشه که بالای جزیره خارق چیز کنه، او را اشغال کنه. 90% به حساب فروش پترول ایران که از جزیره خارق است او را متوقف کنه، شارک ایران اونجا کنترل کنه. چیزی است که ممکن نیست. یه ما براتون بگم که در خارق آمدن امریکایی‌ها خودشان خود در دام انداختن و در یک پنجره آهنین خود انداختن است، چرا که ایران او را به یک بار 500 میزایل بزن و جزیره آنقدر بزرگ نیست. هر فردی که اونجا باشه از بین میره.
هرچه قوای امریکایی بیاید در خارج متوقف شه و از بین میرن. بنان اینا دارن به جنگ آمادگی میگیرن و این جنگ ادامه پیدا میکنه تا شرایط ایران پذیرفته نشه. انشالله این جنگ ادامه و ایران دست بالا داره و ایرانی ها باید ایران متوجه باشن که در این مقطع زمانی فریب هیچ کشور دیگر نخورن. به اینا علی معلوم است که در جهان اسلام مملکت صادق نیست، همه منافقین و کاذب هستن و با کاذبین باید صحبت صورت نگیره. بله فاطمی صاحب، در دقایق آخر برنامه هستیم، پیام اگر داشته باشین. پیام اینمی است که کشورهایی که برای اجنبی کار میکنن اینا با دین با خدا بازی دارن. در او پاکستان، مصر، ترکیه، عربستان سعودی است. عربستان سعودی یک کار دیگر که امروز کرد، یکی از پایگاه های هوایی خود در طائف به امریکا داد و اجازه داد که از اینجا بالای ایران حمله شود. این چیز بسیار خطرناک است. سعودی با خود و با ملت مسلمان با امت اسلامی بازی میکنه. چرا؟ طائف به مکه معظمه نزدیک است. وقتی که ایران اونجا میزنه، اینا اگر هر میزایی که میزنن پارچه های از اونا با مناطق مختلف تیت میشه و مردم چون زائرین در اونجا زیاد هستن، از مکه به مدینه و از مدینه به مکه میان و مناطق مختلف عبادت در اونجا است که مردم به دیدن از میره. اگر اون مسلمان ها متضرر میشه، این یک اختناق بزرگ در جامعه اسلامی پیدا میکنه و عربستان سعودی باید از کارهای شیطانی اجتناب کنه. این به نفعش نیست و ایران باید یاد داشته باشه که ایران این توانایی را داره که عربستان سعودی را در ظرف 2 روز منجمد کنه، کاملا منجمدش کنه. بنان محمد بن سلمان از ترس فایلای اپستین خود داره این کارا را جنایت هم میکنه و این جنایت جای را نمیگیره. باید ملت هایشان هم بخیزن در مقابل نظام هایشان. جلوی از اینا به هر صورت باید گرفته شود تا جنگ در جهان اسلام بین کشورهای اسلامی نبیایه و از اسرائیل و امریکا فایده بر نبردارن. د سیاسي چارو ارشد چنانکه ښاغلی بلال فاطمي صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کور مو آباد چې وخت مو راکړل او ګټورو معلومات څخه مو هم نړۍ مننه. عزتمند اورېدونکو، انعکاس پر همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې درته غواړم.